د الحاد پنځه قسمه تاسو په تفصیل سره ذکر کړل. کوم چې موږ دویم تقسیم شروع کړو په اعتبار د محرکات او وجوهات او اسباب سره. نن شپږم نمبر قسم د الحاد اخلاقی چې انګلیش کې دی ته مورل ایتیزم ویل شي. دا هغه نظریه ده، هغه طرز فکر دی چې د خدای د وجود نه انکار کوي د اخلاقی دلایل په بنیاد باندې. اخلاقی دلایل معنا ده چې دی وجود د شر دا دلیل ګرځي په نفي د خدای باندې، او دی وای په دنیا کې مصائب موجود دي، مشکلات موجود دي، دغه شانت کې شر موجود دی. نو کچری داسې یو خالق رحیم ذات موجود وي نو پکار بیا خدا د چې دا شر نه وي، او یا خدا سره چې هغه په دې باندې قادر نه وي. نو هغه نظریه، هغه فکر چې هغه اخلاقی یا د شر وجود د خدای د عدم وجود د لپاره دلیل ګرځي، دغه ته ویل کېږي الحاد اخلاقی، او په انګریزي کې ورته تاسو مورل ایتیزم وایي. د شپږم نمبر قسم دی. نو ګوره د دې خلکو سره به ته په دې باندې بحث کوي چې آیا په دنیا کې وجود د شر ولې موجود دی، د شر ولې دی په دنیا کې. نو دې ته په دې باندې خبره کوي چې تخلیق د شر دا بد نه دی. لکه څنګه چې د چاړې جوړول دا بد کار نه دی. که لوهار چاړه جوړی نو د چاړې د ټوپک وغیره په جوړولو سره لوهار بد نشي ګرځیدلی یا د هغه وجود نشي مسترد کېدلی. دویم به ته دا خبره کوي چې که وجود د شر دا د خدای په عدم وجود باندې دلیل ګرځي، نو بیا وجود د خیر د الله تعالی په وجود ولې دلیل نه ګڼي. که د شر د وجنا ته خدای مسترد کوي نو د خیر د وجه نه دغه د وجود اقرار ولې نه کوي. درېمه خبره به وکړي چې کانسپټ اف اسلام د دې کائنات متعلق څه دی. هغه خو وایي چې دا دارالامتحان دی. نو امتحان خو الوي چې خیر او شر دواړه وي. البته د خیر او د شر کې د یو انتخاب وکړي. څلورم نمبر دی ته به وایي چې ګوره تعرف الاشیاء بازدادها. سیس خو به تعالی پیژنې چې کله ضد موجود وي، ځکه سیس د ضد په وجه باندې پیژندل کېږي. شپه د ورځې د وجه نه امتیاز راځي او پیژندل کېږي، یخ ته ګرم د وجه نه. نو د دې خلقو سره بیا په دغه باندې بحث کې دا د الحاد اخلاقی. اوم نمبر دی الحاد وجودي چې دې ته انګریزي کې ایگزیسټنشل ایتیزم هم ویل شي. دا هغه طرز فکر دی، هغه نظریه ده چې د انساني ژوند بے معنویت کېدل دلیل جوړ کی په نفي د خدای پاک باندې. دی وای د انساني زندګۍ د دې کائناتو څه مقصد نشتا، څه معنویت نشتا. انسان اصل کې آزاد دی، نو چې دی آزاد دی چې څه کول وغواړي هغه کولی شي. نو د دغه وجوه په بنیاد باندې د خدای د وجود نه څه کوي، انکار کوي. دی وجه نه دی ته ویل کېږي الحادي وجودي، او دا ایگزیسټنشل ایتیزم متتاسو په انګریزي ژبه کې وایي. نو ته به د دې خلکو سره په دې باندې بحث کوي چې ګوره د دې کائنات هم مقصد شته، په دې کې د انسان هم مقصد شته. انسان آزاد دی د کوم حد پورې، او انسان غلام دی، پابند دی، غیر مختار دی هم د کوم حد پورې. کته وایي چې انسان مطلق مختار دی، نو بیا د انسان په یو نسب کې راتلل چې زه په دې خاص نسب کې پیدا شم دا ولې د په اختیار کې نه دي. زه په یو خاص خاندان کې پیدا شم دا ولې د په اختیار کې نه دي. دا مرګ د تراتلل دا ولې د په اختیار کې نه دي. کله مختار کل وای نو په کار د چې بیا د ته مرګ هغه د اختیار مطابق راتله. حال لري چې مرګ خود ته د اختیار مطابق نه راځي، پیدایش د اختیار مطابق نه کیږي. او دنیا کې بعضې داسې امور دي چې هغه د غواړي هغه نه کیږي، ای په منځ کې رکاوټ وي. پوښلې نو دا الحادی وجودي دی. بار کې عبارت واسو عبارت سره پوښي الحادی اخلاقی مورل ایتیزم. الحاد اخلاقی वो तर्ज फिक्र जिसमें खुदा या इलाही हाकिमियत को अखलाकी दलाइल की बुनियाद पर मुस्तरद किया जाए
الحادی اخلاقی کہلاتا ہے. او نو هغه طرز فکر چې هغه د خدای وجود یا الهی حاکمیت یعنی بادشاہی د رب کریم هغه د اخلاقی دلایل نو سنخ کته د ذکر کوي دا غي په بنیاد باندې مسترد کې چون کې د تقسیم په اعتبار د محرکات سره ده نو د دې وجه د خدای د وجود نه د انکار سوي هغه دغ کوي چې اخلاقی دلیل هغه سکی جوړ کی پرابلم اپ ایول دی ته ویل شي مسله الشر دا د بنیاد جوړ کې د خدای د وجود نسو کی انکار وکي. اس نقطہ نظر میں خدا کی وجود کا انکار بنیادی طور پر سائنسی یا خالص فلسفیانہ استدلال کی بنا پر نہیں دا خالص د ساينس او یا د فلسفي په بنیاد باندې نه وي ښه بلکہ اخلاقی اعتراضات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. او دې کې یو نقطه ګوره بعض فلسفیانو په نسبت د شر د سره وجود نشته هغه وای بس عدم خیر چې دا شر دی نو د شر وجود هغه د سره منی نه اگر چې دا د فلسفیانو کې د یو مکتبي فکر قول دی نو فلسفي خو بیا ډو شو نه او دویم ساينس خو د موجوداتو نه بحث کوي او چې کوم پازیټیو نیگیټیو د دواړه تصورات ساينس منی. اس کی حاملین یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں موجود بعض مظاہر شر بعض مظاهر شر دا کم چې د شر ښکار کیدلی دا شو نا انصاف یا اور دک ایک عادل اور رحیم خدا کے تصور سے ہم آہنگ نہیں ہے. دیدا سوای وی ګوره کدا سے ذات موجود و چې قادر مطلق و او رحیم و نو که هغه رحیم شي نو په کار دا چې شر دی نه موجود او کاغه قادر مطلق شي نو په کار دا چې دا ختم کی خو که بیا هم دا نه ختمیږي نو معلومه ده شو چې قادر مطلق نه دی په لري کول دا مغالطه د لاجیکل فلسفي دی ان شاء الله موږ القواعد الضروریه کې بیا دی باندې تفصیل کوزا. لہذا وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر خدا موجود ہے تو معصوموں پر ظلم جنگ بیماری اور شدید تکالیف کیوں پائی جاتی ہیں. ان دا اوس دا خو سوال نه دی د دې خو اسانه خبره ده چې د دنیا دارالامتحان د په امتحان کې ازمایش راځي پای کې به خمی پای کې به بد هم وي او نو چې کله مصیبت رااله تکلیف رااله نو دا ستاسو صبر امتحان اخلي نو دا خو ایگزامینیشن حال دی د کائنات د انسان د پاره نو چې ایگزامینیشن حال شو بدی کې خو بهر قسم حالات راځي. دویم امتحان خو له ممکن وي چې یو طرف ته خوي بل طرف ته بد نو ته به کې انتخاب د یو وکي یا به خو منتخب کی یا به بد منتخب کینو دا غي مطابق په رزلټ میلاوشي نتیجه بدلته میلاوشي. اسی طرح بعض افراد مذہبی احکام یا تاریخ مذہبی واقعات کو اخلاقی پیمانوں پر رکھتے ہوئے انہیں سخت یا قابل اعتراض سمجھتے ہیں اور نتیجتاً یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ اسے خدا پر ایمان لانا ممکن نہیں. بعض اخلاقی ملحدین یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اخلاق کی بنیاد انسانی عقل تجربے اور سماجی شعور سے قائم ہو سکتی ہے اور اس کے لیے خدا کا تصور ناگزیر نہیں. الحادی وجودی وہ طرز فکر جس میں انسان شل ایتیزم متپا انگریزی کی وئی وہ طرز فکر جس میں انسانی زندگی کی بیمعنویت موت کی حتمیت اور حیات کی یقینی کیفیت کو بنیاد بنا کر خدا کی وجود کا انکار کیا جائے. چې ګوره د انساني ژوند هغه بے مقصدیت دی وای د انساني ژوند څه مقصد نشته خدا اصل کې په یورپ کې ګوره الحاد چې د رستا د ژوندۍ نه سکون اخلي د دغه حالات ان ګوره هغه خاندانی نظام بګړاو شي په دغه سره الحاد سره نو بیا د زندګۍ نه هغه مقصدیت ختم شي نو د هغه عدم مقصدیت ته خدای د وجود نه انکار جوړ کی یا دی وای ګوره مرګ رااله بس ارس ختم شو د مرګ پر اتلو سره انسان مکمل ختم شو او د ژوند د غیر یقیني کیفیت وای ژوند داسې یقیني سیز نه دی نو په دغه بنیاد باندې د خدای د وجود نسکه انکار کې دي ته الحاد وجودي وای وجودي فکر کې مطابق زندگی بذات خود کسی متعین مقصد کې حامل نه دی وای چې دا زندگی د یو خاص مقصد تحت نه ده انسان بنیادی طور پر آزاد ہے اور اپنی ذات اقدار اور معنی خود تخلیق کرتا ہے وای دا د ځان له خپل باندې پیدا کوي چې دا کوم مقصدیت ته یا کوم امور دي دا هر څه ده په خپل باندې کوي او بنیادی طور دا انسان چې کم دی نو دا څه دی آزاد دی او چې آزاد شونه د غلامیت هغه تصور ترې نه ختمي بیا دا چې کله دا سړی انګلیش لټریچر ګوري د یونیورسيټي په لیول باندې نو پای کې بي اس انګلیش والا چې دی هغه ته هم داسې قسم تصور ورکول کېږي نو بي اس انګلیش والا هغه اکثر بیا الحاد طرف ته ځي هغه ته اصل کې آزاد نو چې ته آزادي
نو بیا ته د یو چا غلامیت ولی اختیار بیا ته بندگی ولی اختیار نو دغه قسم تصورات د تواچول شنو د بیا د خدای د وجود نے انکار شروع کی اس نقطہ نظر میں خدا کا تصور انسانی آزادی کے منافی سمجھا جاتا ہے وہ نو دی وی خدای منل دا خپل ځان څه کول دي غیر مختار کول دي غیر آزادی طرف ته وصل دي حلال د آزادی نو په دغه وجبانی دي څه انکار کوي کیونکہ الہی حاکمیت انسان پر پہلے سے تو شد مقصد اور اخلاق مسلط کرتی ہے ځکه دا الهي حاکمیت منل دا خو په انسان باندې نه مخکې نه چې کوم مقرر کړی شوی دی نو هغه سيزونه ور باندې مسلط کړي چال پار ساتر کے مطابق اگر خدا موجود تھے دا یو سړی تیر شوی دی تو انسان مکمل آزاد نه وي کچری خدای موجود نه بیا انسان مکمل طور آزاد نه دی اور اگر انسان مکمل آزاد ہے تو خدا کا تصور غیر ضروری ہو جاتا ہے او کچری خدای موجودی نو بیا کو انسان آزاد نه دی نو ګوره که خدای موجود دی انسان آزاد نه دی او که انسان آزاد دی نو بیا خدای تصور ته ضرورت نشته دی نو دی وای اصل کې کوم وګورو انسان آزاد دی نو لہذا د خدای څخه تصور منل اغه نه دی په کاروبار کې دا خدای خپل قول دی اوس انسان آزاد دی څنګه آزاد دی او بعض امور کې خدای سره غیر آزاد دی البته چې کوم اموري امتحانیه دي د پاس پیل خبرې دي پای کې دی بیا سره آزاد دی ته انتخاب کول موقع ورکړی شوی دا یہ فکر زیادہ تر فلسفیانہ اور ادبی حلقوں میں پائی جاتی ہے اور مغربی ادب ناول شاعری فلم اور فنون لطیفہ پر اس کی نمایاں اثرات دکھائی دیتے دا ہیں ګور دا اوس چې کوم فلمونه راځي د مغرب د طرف دا دغه یو خپل پرچار د چې ذهنیت ته ینګ جنریشن بدل کی یا مثلا دغه کوم مغربي ادب د مغربي ادب کتب چې کوم دینو پاغي کې دا څه قسم سره راځي د انسان د ازادۍ خبرې راځي هغه شاعرانه غونته کې خلق چور پکې موجود دي یا دغه شانت کې نور کم د سوشل میډیا په لار باندې چې کتون کې سيزونه دي نو پاغي طریقه باندې دي انسان سره خود مختار ګرځوي او تاسو وګورئ نو دغه د لیبرالزم فلسفه هم بیا دی ایجاد کړي چې ازادي او مساوات بیا یک خاص فیمینزم جدا خبرې دي ان شاء الله په خپل ځای باندې برازي جہاں تنہائی اضطراب بے معنویت اور موت کی موضوعات مرکزی حیثیت رکھتے ہیں نو ای کې دغه امور څه کوي مرکزی حیثیت لري